آیا پاکستان یو ریښتینی اسلامي ملک دی؟ آیا د پاکستان حکومت اسلامي دی؟ سلام او مینه ګرانو کتونکو، د مطلب تر شریکېدو وړاندې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر کومه چې زموږ یادېږي او معلومات لرو، نو پاکستان تل اسلام د خپلو ګټو لپاره کارولی ده. د اسلام په نوم د خلکو وژل او بیا په تېره زموږ د ملک ورانول د دوی تر ټولو غټ کارونه دي. په دې څوک سترګې نشي پټولی چې زموږ ملک ته د وژنو او رانولو فتوې له پاکستان راځي، او همداشان اوس هم هلته لکونه خلک له علماو زده کړې کوي، او ډېر خلک په دې باور دي چې پاکستان یو ډېر ښه اسلامي ملک ده. نو خبره اوس دا ده چې تل پاکستان د ټولې اسلامي نړۍ سره مخالفت کړی ده. هر وخت پاکستان لومړۍ روژه له نور اسلامي نړۍ یوه ورځ وروسته اعلان کړې ده. همداشان اختر یې هم ډېر کله له نور اسلامي نړۍ څخه وروسته وي. پاکستان د اسلام په نوم تورو داغ ده. پاکستان نورو ملکونو ته دا ښکاره کوي چې مسلمانان په یوه خوله نه دي. د روژې میاشت اکثره هجري تاریخ پورې تړاو لري، خو بیا هم د میاشت لیدل پکې شرط وي. نو نن ټوله نړۍ کې روژه ده، او د تاریخ له مخې هم پرون د شعبان 10 او نن د رمضان اول تاریخ و. ټولې نړۍ کې میاشت لیدل شوې ده، خو بلخوا د روژې د میاشتې لیدو دپاره د سرکاري مرکزي رویات هلال کمیټې غونډه په کراچۍ کې شوې، او د کمیټې مشر مفتي منیب الرحمن اعلان کړی چې د ملک په یوه برخه کې ورته د روژې د میاشتې لیدو هیڅ شواهد نه دي ترلاسه شوي. نو مفتي منیب الرحمن اعلان کړی چې په پاکستان کې به روژه د سې شنبې په ورځ وي، او همدې هلال کمیټې ته فقط د همدې میاشت لیدلو لپاره د کال لکونه روپۍ ورکول کیږي. خبره دا ده چې د پاکستان اکثره خلک اوس هم د هغو مفتیانو په خوله روان دي چې د قندیل بلوچ په شان ښځو سره بدنام شوي وو. خو بل لور ته د پېښور په قاسم علي خان جومات کې د روایاتو تر مخه د روژې د میاشتې لیدو دپاره غونډه شوې، او بیا د جومات مشر مفتي شهاب الدین پوپلزي د دوشنبې په ورځ د روژې د لومړۍ ورځ اعلان کړی دی. نوموړي ویلي د 1440 هجري د روژې د میاشتې لیدو 22 شهادتونه ورته ترلاسه شوي، او په ګډه فیصله شوي چې دوشنبې په ورځ به لومړۍ روژه وي. خو پښتونخوا کې ډیرو خلکو د منظور په وینا هم پرون روژه نیولې وه. نو د هر څه دا ښکاره کوي چې پاکستان حکومت د اسلام سره په ټکر کې ده. که څوک وایي ټکر کې نه ده، نو دلیل یې دی ووایي ولې دوی له نورو مسلمانانو سره یو ځای روژه او اختر نه کوي. نو ملګرو، خپل نظرونه راسره شریک کړئ. که ویډیو مو خوښه شوي بیا لایک کړئ، او تر نورو ویډیوګانو لپاره، ښایسته ویډیوګانو لپاره، په زړه پورې ویډیوګانو لپاره مهرباني وکړئ زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.